السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لر بر افغانانو ته احترامات او نیکی هیلي. څنګه چې تاسو ته معلومات چې نن د پنجشنبې د زیارت ورځ ده او سبا د جمعې ورځ ده، ډېر امکانات دي چې سبا روژه وي. نو شخصا زما مبارزه خو به انشاءالله جاري وي د لر او بر افغان دپاره، امو تر اباسي نه. خو په روژه کې بله ګزاره کوو ځکه د روژې میاشت ده او دغه د روژې میاشت د الله تعالی د افغانستان دپاره، د لر او بر افغان دپاره د سولې، د امن، د یووالي وګرځئ. راځئ چې افغانانو موږ او تاسې که هر څه کوو، راځئ چې د سولې دپاره کار وکړو. ګورئ د سولې دپاره کار دا دی چې د موږ او ستاسې اوربند دی چې په افغانستان کې اوربند شي او د طالبانو زندانیان راخلاص شي. په دغه دوه شیانو موږ او تاسې کار وکړو. اوس موږ په فیسبوکونو کې نو داسې یو حالت روان دی چې 95% هغه خپل زړه تشوو، یعنې سولې ته کار نه کوو، یعنې کوشش کوو چې یو په بل باندې ټیک وکړو، وروره صاحب مهربانه ځان ملامته نه کړو، بل ملامته کړو. دا ګوره هېڅ امکانات نه لري چې داسې موږ او تاسې سولې ته ورسو. سوله دلته نه امریکا راولي، نه یې درته پاکستان راولي، نه یې درته وروره روسیه راولي، نه یې درته بل، دا ټول ستاسې دشمنان دي. سوله زموږ ضرورت دی افغانانو، سوله زموږ افغانستان، زموږ د لر او بر خاورې ته سوله، دا موږ او تاسې باید چې په دې باندې کوشش وکړو. خو د بده مرغه افغانان صرف او صرف د نفرت دپاره ډېر تکړه ناست دي. یو خو تنقید نه برداشت کوي، که هغه حکومت وي، که هغه طالب وي، که هغه نور سیاسي پارټۍ وي، که ته پرې تنقید وکړې د واره وروره تا به ورته 95% تا به دې ته یو خواري او محنت به دې کړي، خو که یو ورځ دې تنقید وکړو ستا هغه ټول محنت او خواري هر څه د منځه ځي. دا یو موږ یو بد خوی دی. بل موږ دومره زر بدلیږو د وخت سره د خپل مفاداتو دپاره چې هېڅ امکانات یې نشته. یعنې دومره زر بدل شو، د خپلې سترګې، د خپلې خبرې، هر څه بدل کړو صاحب مهربانه، چې بس زموږ پکې پیاده وي هغې ته موږ رسېږو. نو موږ نه ده چې الله راته سوی په هغې لار روان یو، نه پیغمبر علیه السلام په طریقو ژوند کوو، نه دا دنیا کې چې خلک سره قم ژوند کې په دې روان یو. خپله یو لاره مې اختیار کړې ده صاحب مهربانه، هغه کندې او ګړنګونه دي. نو خدای ته وګورئ چې نفرتونه نه تېر شي، د خپل وطن د سولې دپاره کار وکړئ، د خپل وطن د یووالي دپاره کار وکړئ. بد یې رد دی، د دې نه والله کې هېڅ شی جوړېږي. دا افغانستان زموږ د ټولو افغانانو دی، دا انشاءالله دا به جوړېږي، خو په هره صورت به جوړېږي چې موږ او تاسې ټیک شو. موږ او تاسې کم کار نه کوو په افغانانو. قسم دی چې غلا موږ کې ده، قتل منګه کوو، بدنیتي منګ کې ده، یو پښتون د بل پښتون خپې وخي، یو افغان د بل افغان خپې وخي، بد او رزم شروع کړي. ولاکې په دنیا کې داسې یو قوم نشته چې داسې رقم وحشت پکې وي لکه کم وحشت منګ کې دی. صفا خبرې به کوو. نو خدای ته وګورئ نفرتونه نه تېر شي، د یووالي د سولې دپاره کار وکړي. الله دې وکړي چې افغانستان دپاره دغه د روژې میاشت د سولې، د امن، د یووالي وګرځي. د روژې میاشت مبارکي تاسې ته مې هم الله هم خوشحاله آباد لره. زما دا لنډ غوندې پیغام دی او الله دې وکړي چې تاسې ټولو دغه پیغامونه خواره کړئ چې د سولې دپاره دې مبارکه میاشت په خاطر باندې موږ د خپلو خولو ته لږ کنټرول وکړو او په بد ردو باندې نه سوله راځي او نه یووالی راځي. په خدای هم سپارم، ښه روژه راته غواړم. انشاءالله زه به درسره یم او خپله دا کومه مبارزه چې زما دا به انشاءالله همداسې جاري وي. په الله هم سپارم. ښه وخت ولرئ.